بادشاہ خزو ته چاوي خلک د لوګي مړ شو ولدا دکانونه لګ ټاک دي د ورجو غړونه دادي خوري کنه هغه ته دا پته نه و چې ګینه دکان کې په پیسو ورځي ملایي کله بادشاہ خزو څه خبره بادشاہ خزو ته دا پته لګي چې په پیسو څه ملایي اوس خو د بادشاہ خزو څخه خدای پرسته کې زمون خزو تم پته لګي چې په پیسو څه ملایي ځکه چې مفت راځي اوس خو مفت چکرې شروع دي او د دې خلکو خزو تم پته نشته چې په پیسو څه ملایي هر شی مفت بیا خبره ده چې دا شرمېدلی پې پوهېږي نه کابل نه یو سړی تللی هندوستان ته د یو حلوایي دکان ته ورغی د حلوا کړهی ډک پروت نو دې سړي وویل چې دا سړی ډېر روند دی دا دکاندار دومره حلوا پرته ده او دې خوري نه ورته ناست دی نو ده لاس ور وړی دی چې نوړی راغستی په خوله یې منډی چې هندو پې خلاص شوی دا پې راټوپ کړي دي ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرېښود دا د هندوانو مزاج ځکه کرکه به مونږ نه کوله و ارامي غوندې قوم وهلی دی او پولیس ته ویلي دي چې د حلوا ټول کړهی پلید کو لاس یې ور پولیس نیولی دی او مړه په خرې سور کړی دی او مخې ولا تور کړی دی او ماشومان یې ورپسې کړي او ټیم یې ور کړی دی او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی څه موده پس چې وطن ته راغی که وطنانو ته تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودی وی چې بلې صاحب او تلی ومه وی چې چطور وطن بود هندوستان نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود بسیار هندوستان ډیر خبل برای چی وی خوردن حلوا در اونجا مفت حلوا پکې مفت ملاوی لکه دی به وقوف ته خوردن حلوا در اونجا مفت سواری بخر مفت و فوج و تماشاها مفت فوج بم در پسی او تماشے بینڈ بازی بغگیگی دار سال تا مفت ہندوستان دسی خملک دی اس کلغون دی اقل لرئی ما دی خبری تو گوری چالوائی خوڑا دا سچ ورطا ملو سزاوا لیکن دی بے وقوف تینا عیش جوڑ کے او دی حکومت سره چې سکیگی دا دوی تا سزا دا پا کراچائی کے 150 خلق ژوندي اور کے سوځېدل دا د دې پوزه پرې کېدل دی بیا خبره ده چې دوی په شرمي